أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سورة الكهف شروع دے مخاتنو کہ اللہ رب العالمین حقارت الدنیا بن بیان کو دنیا سپکواله و حقارت اللہ تعالی بیان کو. یو خلق دنیا گورا معمولی سیز دے دیو جن خپل آخرت گورا مخرابوي. د ټوله دنیا او څه چې په دې دنیا کې دی الله وایي دا ټول به یو هموار میدان شي. ورپسې الله تعالی واقعه د اصحاب کهف راوړله چې د مخکې آیاتونو کې د هغې دپاره تمهید بیان شو. دې ځای نه تفصیلي واقعه شروع کړي د اصحاب کهفو. الله رب العالمین تفصیل کوي د واقعي د اصحاب کهفو. فروز احد سره الله تعالی د واقعه بیان کړي د آیات نه بیا تر دې ځایه پورې د دې لس آیاتونو فضیلت هغه دا حدیث د مسلم کې راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن حفظ 10 آیات من اول سورة الكهف چاچ وی په یاد باندې یاد کړل دا اولنی لس آیاتونه د دې سورة کهف عصم من فتنة الدجال. الله رب العالمین به دا انسان د دجال د فتنې نه وساتي او محفوظ به کړي. نو د دې رکو پورې دا لس آیاتونه دا حفظ کول او په یاد یادول د دې فوجه باندې انسان الله رب العالمین د دجال د فتنې نه بچ کړي. نحن نقص منگا بیانو علیکا پتا بنی پیغمبرا نباهم خبر د اصحاب کهفو د دې غار والاو واقعا او تفصیل پتا بنی بیانو پیغمبرا بالحق پوشتیا سرا کوم واقعا چې برشته ته راشي دا حقیقت ته بیان وګرا. تفسیر اصل کلام و حق الله رب العالمین دا خبر ذکر کوي ګرا کوم چې قران کریم کې د اصحاب کهف واقعا بیان شوی دا واستو رښتینی ده. د دین اعلی نور خلق بده کې کمیو زیته ذکر کړي دي او ټول دروغ. یهودیان بیا د دوی په واقعه کې ډېر زیات د ځان نه خبرې جوړې کړې دي. الله کوم چې قرآن کې ذکر د بس دا رښتینی ده د دین اعلی نور خبرې پکې د ځان نه جوړې شوې. انهم فتیة یقینا دا ځوانان وآمنوا بربهم ایمان راوړی او په خپل رب باندې. تفسیر ابن کثیر وایي فتیة دا وایي ځوانانو د ځوانۍ په عمر کې چې دوی د داسې حالات سره مخامخ شولو چې خپلوان او پلار او وروڼه دوی د دې نه خفه کېږي. د هغوی د وجې نه دوی هجرت کوي او دا کور کلی پرېږدي او ځي او غار ته او د څه د وجې نه ځي د دې وجې نه چې د الله رب العالمین صفا او خالص دین دوی قبول کړی دی او دا خلک ترې نه په دې خفه دي چې تاسو ولې دا پلار او د نیکه دین پرېښود او بل دین ته واوښتلی. ورپسې بیا دا هم ذکر کوي وایي دا ځوانانو بلکل د ځوانۍ په عمر کې وو. بادشاهانو بچي وایي په غوږونو کې والۍ پرتې وې د سرو زرو، لاسونو کې بنګړي پراته وو، خپو کې وایي پنځیبونه هم پراته وو د سرو زرو. وایي دا د هغه وخت او د زمانې رواج و چې بادشاهانو بچي و دا سیزونه د سرو زرو کالي دا به اچوله د هر څه یې اچولي. کله چې دوی د پلار او د نیکه دین پرېښودلو د الله رب العالمین د وحدانیت او د یووالي دین ته راواوښتل
وای دا هر څه کالي او دا زیب و زینت اسباب چې دای تی لرې کړه دای تی نه وویستل یو ته ویل چې زه اوس په کوم طرف ځئ په هغې طرف ځئ دا د دې خبرې نه ښه چې یاره دا اوس د بادشاهانو زامن نه دي دا عام خلک دي او دا بنګړي او دا والی اچول دا د دې نه ښه چې دا د بادشاهانو بچي دي ګوره د عام خلک نه دي ګوره خیال کوئ ګوره هغه یې ترې نه وویستل او دوی لاړل دغه شنې خو الله رب العالمین صفت وکړو چې الله وایي انهم فتیتون دا ګوره ځوانانو اصلي ځوانان دا چې د الله د دین ته په ځوانۍ کې خدمت کړی دی آمنوا بربهم دوی ایمان راوړی او په خپل رب باندې وزدناهم هدا او زیاتې کړی و الله وایي مونږه د دوی دپاره هدن هدایت د دوی له مونږ الله وایي هدایت زیاتې کړو ولې د الله رب العالمین دین دپاره دوی کور کلی پرېښودو هغه ښایسته او د مزیداره زندګۍ پرېښودله د دې وجې نه الله رب العالمین دوی ته د هدایت عمر زیات کړ په دې خپل دین باندې الله رب العالمین دوی کلک کړل او مضبوط کړل وربطنا على قلوبهم او مضبوطوالی راوستلو مونږه په زړونو د دوی باندې زړونه مولا مضبوط کړل کلکم کړل اذ قاموا کله چې ودرېدل دوی فقالوا ویل دوی ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ هغه ذات دی چې رب د اسمانونو او د دې ځمکې دی تفسیر احسن الکلام ذکر کوي وایي دې وخت کې چې کوم بادشاه و هغه په دوی باندې خبر شو څه خلک دی او نوی دین یې راوړی دی ګوره دلته وای د بادشاه دا کسان راوغوښتل تپوس یې ترې وکړو خپلې مخې ته ودرول یو څو تپوسونه ترې کوي بادشاه مخې ته ودرېدل خو نو زور غواړي الله وایي موږ وله زړونه مضبوط کړل بادشاه راوغوښتل او تپوس ترې اول دا کوي ګوره ستاسو رب څوک دی ځکه دا ټول خلک چې دا مشرکانو دی وخت کې د غیر الله عبادت او بندګي کوله نو بادشاہ تینا اول تپوس دا وکړو چې تاسو د چا عبادت او بندګي کوئ رب هم څوک دی نو الله اوس وایي چې دوی څنګه جواب ورکړو اذ قاموا الله وایي کله چې ودرېدل دوی فقالو دوی ویلي د بادشاه ته ربنا رب زمونږه رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی زمونږ رب او معبود هغه ذات دی چې د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي لن ندعو من دونه اسکل نرابلو منگا سوا دغه الله تعالی نا الها نور معبودانا بل معبود منگا نرابلو دبل چا عبادت او بندگی منگا نکو بادشاہ ته وای کچرته یو سړی دغه الله عبادت هم کوي او سره د دې زمونږ د بوتانم کوي د المر او درنا عبادت او بندگی هم کوي نو ساسمان برا پریوزی لکه سی چل بوشی دویو تجواب ورکل لقد قلنا ایدن شططا خام خاویلی بی منگا ایدن پدغ وقت کی شططا دا حدنا تیروتن کی خبرا دا اللہ دا حدودنا و منگا تجاوز کردی گرا دا اللہ حدود دا دی چی دا اللہ نے سوا نور معبودان نشته دے دا بلچا عبادت و بندگی نشته دے نو که منگا دا بلچا عبادت و بندگی وکو دا اللہ دا حدودنا بتجاوز وکو بادشاہ راو لگی و طویل دا دون خلق چلی گئی دی او دا المر او دا سپومی عبادت و بندگی کئی دا بوتان عبادت و بندگی کئی ولی دا ټول نپویگی سا دا ټول قم اقلان دی دوی تی دلیل غاڑی دلیل تی طلب کئی هاولائی دا خلق چی دی قومنا قوم زمان دے اتخذو من دونه چنیولی دی دوی سواد دغی اللہ تعالینا آلہتا نور معبودانا دا زمان قوم دی زمان رونا دی لیکن دونا خبر دا عبادت و بندگی دا بلچا کئی دا اللہ نے سوا نور خدایان زان پار معبودان نیولی دی لولا یأتون علیہم بسلطان بین ولن راوڑی دوی علیہم پدیبانی بسلطان دلیل بین خکارا دلیل دی پدیبانی پیش کی کنم دوی چه غیر اللہ عبادت و بندگی کئی دوی سرکم دلیل شته دا اللہ دا طرف ناو کنن اشته دے
چې نه نو ولي کوي چې دلیل نشته خیر د عبادت او بندگی وکړه نو لکه څه چلوش دیو ته وای دا غټ ظلم کړی دی دا خو په الله باندې دروغ جوړ کړی دی فمن ازلم نسوک د ډېر لوی ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا چانا چې جوړی فالله تعالی باندې دروغ نو دې مشرکان فالله رب العالمین باندې دروغ جوړ کړی دي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ بادشاہ ته پوښتنه وکړله روان شول اخیره کې په دې باندې مجبور شول چې زه الکه هجرت وکړي ګوره کلال نشي دا بادشاہ حکومت مجبور کوي دي ته ګوره چې خپل دین تم بیرته واپس کړي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ الله کله چې دوی جدا شول د معبودانو نه د مشرکانو نه وما يعبدون او دا وسنا چې دوی عبادت او بندگی کولا د دوی د خدایانو نم جدا شولو د مشرکانو نم جدا شو الا الله سوا د الله تعالی نه الله نه جدا کېدل بلکې الله طرف ته هجرت وکړو فاو نزعون ولد الى الكهف غارتا ينشر لكم ربكم من رحمته یو بل تسویلا ويفاو الى الكهف زيوني صغار طرف ته غار تلاړ شي غره تلاړ شي د خلکو نه جدا شي پټ شي تنه ينشر لكم ربكم من رحمته الله رب العالمین با آسان کی تا استاد رحمت خپل ويهيئ لكم من امركم مرفقا او آسان بکی تا استاد کار استا سنا مرفقا آسانتیا الله بابتا سبحانه خپل رحم وکي او الله رب العالمین واسطه سدا هجرت است سکی دا آسان کی د الله لپاره هجرت وکي لاړ شي زې پرې خپل منځ کې دا ما شروع کړل د دې نرسته به د هجرت وکړه لاړ له استغار ته زیونی ولو